هغه ورځ یو لیوانه غوندې راغی، ما خیالو چې دا طالب دی، مالوایا لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلی و، مال د کم ځای ویل ستا څه کار دی چې زه د کم ځای دې سره دې څه کار څه کار کې لکه څه وی ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم، ګرځم را ګرځم، خو یو خوب می لیدلی و، نن درېیمه شپه ده خوب درته وایم بیا زما نور تپوسونه به زما نه کوې، زم غلی شم مال جوړ پاگل دی، نا بچه څه خوب دی لیدلی؟ ویل خوب می دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړی دی او خلقو ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی. او بیا زمون استاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو کمرہ کے دننا ناستے ہو، زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف سے ابن میں وی آغا پا دروازہ کے ولار دے اور رسول اللہ تا دا ملاقات چٹو نا آغا ورکی خلق بدا خوب میں ویلی دلے و تاتا میں ویلے و سادر دا ستاو کو مال خبر خوار ویل بس نور خبری بنکے بس لار زوان زلمه خسته سوچا گیرا بلاړو څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه، دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یما مال څه کې چېرته ځې؟ ویل ریوان ته ځمه. ما د کم ځای ویل دا تپوس به نه کې، د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای یم، نو مال ته سمه خبره ولې نه کې؟ ما ته په ایمان ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای یم، دا ما ته پته شته، ته ووایه په ایمان. تا ته پته شته چې ته د کم ځای؟ زه پوه شم چې اوهو دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي، دی خو خبر ښیي چې زه د کم ځای یم، زه څه خبر یم چې زما خنبیر د کم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کم ځای به ښخېږم. نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم؟ ویل تا ته پته شته چې ته د کم ځای ته به کم ځای ښخېږي؟ ځکه چې زمون کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو، نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته؟ مالې نه. نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې ته د کم ځای؟ تاسو پوه شئ په دا علم اوس چا ته دی چې مونږ د کم ځای یو؟ نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا غنن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر لیم چې راوستم لکه ما، خبر نیم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما، لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه. مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي؟ نو زمونږ مثال خو د ړوند دی، ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني، نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی؟ پته لګي ورته. نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي
دا به هغه وخت کې پته ولګي. یو خانو 2000 جیره بزمکه و، یو ملنګ ولا راغی، خان ته تپوس کوي چې د کم ځای چې د پلانی څه حیثیت تشتا. و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی. زما عمره حیثیت چې دی. خان ورته وایي زما 2000 جیره بزمکه ده. ویل خان په خدای مې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده. خان ورته په غوسه شو، د خانانو خو اوهو الله دې ساتته. خان ورته لخت تلاش کړي، زما عمر زمکه ستا ده. ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زمان ده. و ته ظالم بچیه په دې علاقه کې خو ما نه سوا د بل څوک شته نه، د اسمان نه را پریوتی که د کوم ځای. ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره زمکه زمام ده. نو ادیرې لی بوتلی دی. ویل دې ځای کې به ته څومره زمکه کې سملی؟ ویل 2.5 ګزه کې. خو ویل 2.5 ګزه زمام ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه. دا 2000 خو ستا نه ده، کور دې وران شه، دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې. دغه ځای کې 2.5 ګزه زمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زمام. په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي. تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي؟ خان حیران شو، لیونی شو، بل چو بیڑا ہے غرقش. اسویم دا اللہ والو خبر داسی وی چی پا دیڑا کی ننوزی اوڑا کی سورے ہو کی. دا اللہ والو دسی خبری اس تما توائی جی دا خانے ٹولا نشا پا دیو خبر داغا دماغ نہ ہوا تا چی ما خود 2.5 گز ازمکا دا 2000 جیره بخو نه دا. دا زپ کم قهر اخته یم. نار خانی او نوابی پریخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه. نو عزیزانو هم نشینی دا غچا کوي چې کم فقیران دي. زه درته رښتیا وایم، نن مې کته د دکان مخې ته د ډلې ډلې روان دیو. زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو ولا ورته وایي د کاکشالو سایډ. دلته به لوی لوی شوې ولاړې وې او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوه کاڼي به داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه، په هغې کې به چای باندې کړې وې، په لوټه کې هغه به سکلی ونې لاندې به ناست. چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به چې و هغې نه به یې پړی تاو کو او ترخ کې به یې نیولی او روان. هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي وو نن دې تبلیغي جماعت والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد شي. پیاده به رواني او بسترې به په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي. هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم، خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره وي. 10 کروڑه روپۍ نغدې جائیداد پرېږده. آمې کتو کوهاټ ته تلمه نو چې غاښې نه واوړېدو او لاندې کوشو نو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان. نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو
شعر دی ویلو هغه رانه دا شی جوړ کړ. ما څه شعر ویلو؟ ویل تا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې، کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته. نو زه د یار د خولې ا خوشبوئی پسې در په در ګرځم، چا به راته چرته ملو شي کنه. او ذات مولانا سے خپل لار وها دومره لوی سړی